دلته یو مسله یاده کړئ چې نه ډېر خلک نه دي خبر چې کله ته څه وینې او ستا خوښ شي نو زموږ دا خلک ټول وایي ماشاءالله وایه حالانکې حدیث کې دی چې د برکت دعا وله غواړئ نو تبارک الله دا طریقه ده یا بارک الله فیک بارک الله فی الله دې کې برکت واچي یا پښتو کې دعا وغواړي الله دې پکې برکت واچي دا ماشاءالله ناروا نه دی حرام نه دی موږ حرام نه وایو موږ یعنی د خبرې وضاحت کوو چې کوم کار کوم ځای کې مناسب دی دا ماشاءالله ملته مناسب دی څه چې الله وغواړي یعنی الله دا غوښتلی دي چې دغه انسان ښایسته پیدا کړي دا ګاډی ښایسته کړي دا ځمکه ښایسته کړي بس کړی خو هغه حدیث کې دی چې دعا د څه وغواړه د برکت نو کله چې ته ماشاءالله ووایې تا د برکت دعا وغوښته الا دا که ته به داسې پوره ووایې چې ماشاءالله تبارک الله او که پوره نه وې نو بیا څه ووایه تبارک الله یا بارک الله یا په پښتو کې وله دعا وغواړه ما شاء الله لا قوة الا بالله دا به هله وایي چې کله خپل مال ویني یا خپل بچي ویني یا خپل ځان درته یعنی په ځان کې درته څه ښه ښکاره شي او یېرېږي چې نظر یې نه کم ځان نو بیا به ما شاء الله لا قوة الا بالله وي پوه شوې که نه نو دا مسله دې ځینې اخیستې شوې ده چې دی ورته وایي چې ته ورننوتې باغ ته نو تا به څه ویلی وې ما شاء الله لا قوة الا بالله حدیث کې دی تاسو یو شی وینئ تاسو تعجب کوئ چې نو د برکت دعا وغواړئ نو دې سره د دواړه خبرې دا جمع شوې